انفارمیشن یا معلومات کله چې ډیټا پروسس شي په ډیټا باندې ځینې عملي ترسره شي موږ وایو چې موږ سره دا اوس ډیټا نه ده بلکې انفارمیشن ده په ځینو وختونو کې دا په یاد ولرئ چې ډیټا او انفارمیشن انټرچینجبل یا یو د بل په ځای استفاده کیدلی شي خو دلته موږ وایو چې موږ سره انفارمیشن هغه ډیټا ده چې هغه پروسس شوي وي کیدای شي داسې ووایو چې موږ سره انفارمیشن چې دي دا ارګنایزد یا پروسسډ فارم د څه دی ډیټا ده چې دا تنظیم شوي وي یا په دې باندې پروسه ترسره شوې وي د ډیټا هغه بڼې ته موږ انفارمیشن وایو یا که داسې ووایو ډېر به خوندور راشي چې کله ډیټا په کانټکسټ یا مفهوم کې راشي هغې ته بیا موږ انفارمیشن وایو لکه هغه تختې باندې چې موږ تاسو یو مثال کار کړی وو که چېرته موږ ولیکو علي 2 5 95 پاس داسې یو څه ولیکو دا موږ سره ډیټا ده خو که ووایو چې رول نمبر نوم یې علي دی په دغه امتحان کې په دغه مضمون کې دومره نمبر یې وړي پاس دی یا فیل دی بیا موږ وایو چې اوس ډیټا په کانټکسټ کې راغلی یا په مفهوم کې راغلی دې ته موږ انفارمیشن وایو او دا به ډېر مفهومداره وي که موږ چېرته ووایو چې موږ د انفارمیشن په تر باندې ډیسیژن میکینګ وکړو یا موږ تصمیم ګیري ترسره کړو که چېرته معلومات نه وي بیا موږ صحیح تصمیم نشو نیولی بل ډیټا موږ سره هر وخت کې انپوټ په شکل کې وي چې پروسس شي کله چې پروسس شي او بیرته بیا د آوټپوټ په شکل کې راځي هغې ته بیا موږ انفارمیشن وایو او د انپوټ په شکل کې چې موږ څه ورکوو هغه ډیټا ده Information can be used again in some other processing and will be considered as data in that processing. په ځینې وختونو کې کېدای شي موږ یو ډیټا راواخلو هغه کمپیوټر ته ورکړو پروسس یې کړي هغه یې بېرته موږ ته راکړي بیا د یو بل پروسس لپاره هغه بیا موږ سره دا ډیټا یې موږ بیا کمپیوټر ته د انپوټ په شکل ورکړو او بیا په هغې نور فردر پروسس وشي او بیا موږ ته انفارمیشن په شکل باندې راکړي نو دا نه دی چې که ووایو چې دا خو یو ځل پروسس شوې وه دا هم خامخا اوس انفارمیشن شو نه د هر ټاسک او د هر کار لپاره چې موږ کمپیوټر ته یو څه ورکوو ما سره ډیټا ده کله چې بیرته کمپیوټر نه اخلو بیا موږ سره انفارمیشن ده دغه مثال که تاسو وګورئ فار اگزامپل مارکس اف سټوډنټس ان ډیفرنٹ سبجیکټس که په مختلفو مضامینو کې شاګردان نمرې اخلي دغه نمرې موږ سره ډیټا ده سمه ده خو دا نمرې که زه کمپیوټر ته ورکوم هلته ټوټل مارکس دی خلم یې رزلټ دی خلم یې وایم چې دا په کوم ګریډ په څوم نمبر کې راغلی دی نو ما سره په دې باندې پروسس وشو نمرې جمع شوې یا اوسط یې ووت یا له نورو شاګردانو سره مقایسه شوې نو زه اوس وایم چې دا ما سره اوس ډیټا نه ده ما سره دا انفارمیشن ده ځکه په دې پروسس وشو ځینې نور داسې مثالونه هم موږ سره په مختلفو حالاتو کې کېدلی شي کېدای شي په ځینو مکاتبو کې یا ځینې پوهنتونونو کې موږ سره داسې یو څه فکټس وي چې په را فارم کې وي د شاګرد په اړه چې موږ اول شاګرد راځي هغه ته موږ یو اډمیشن فارم ورکوو هغه ډکوي نو دغه چې کوم معلومات یې فارم ته رسوي دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره ډیټا ده لکه که زه وایم چې ما د شاګردانو لیست دی هغه څوک چې په ننګرهار کې اوسېږي هغه څوک چې له لغمان نه راغلي هغه څوک چې له کونړ نه راغلي دغه لیست دی موږ اډمیشن فارم کې دا موږ سره ډیټا ده بیا چې په هغې باندې زه پروسس کوم له هغې نه زه د خپلې خوښې لیسټونه جوړوم یا زه وایم چې ما سره کوم شاګردان په قدر کې دي کوم فیل دي کوم محروم دي کوم څه دي او هغه لیسټونه راخلم بیا ما سره دا بېرته شی کېږي بېرته ما سره بیا دغه ډیټا نه انفارمیشن جوړېږي